تازه افغانستان د پاکستان پر ځای د ایران سره اړیکې او راکړه ورکړه شروع کړه. د چې څنګه نور جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د ایران د خراسان رضوي د صنعت او سوداګرۍ مشر دغه ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د 300 تولیدي فابریکو شتوالي ته په اشارې سره ویلي چې په 1402 لمریز کال کې له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه 40% زیاته شوې ده. امیر رضایی رجبي وایي تیر کال یې د 621 میلیون ډالرو په ارزښت افغانستان ته صادرات کړي دي. د مهر د خبري اژانس د راپور له مخې رجبي پرون ویلي چې د سږني کال په لومړیو 2 میاشتو کې صادرات د تیر کال د 2 میاشتو په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. دغه ایراني چارواکي په خبره د روان کال په 2 لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د 140 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي، خو ښاغلي رجبي د دغو صادراتي توکو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه واخې شوي.